بلوڅ ازادي غوښتونکي وایي نږدې سل پاکستاني سرتیري وژلي دي. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، ستړي مشئ په موږ کړئ تازه او مهم خبر ته. د بلوڅ بیلتون پالو خونړیو بریدونو په اړه وروستي معلومات. بلوچستان په بنجګور او نوشکی کې له پاکستان ازادي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي له پرون راهیسې د پاکستاني پوځ د سرتیرو پر مرکزونو بریدونه وکړل. دا بریدونه تر ننه روان وو. د ډلې ویلي 50 پاکستاني سرتیري په یوه ځای او 45 په بل ځای کې وژلي دي. د ډلې د معلوماتو په خپرولو سره زیاته کړې چې لومړی له چاودیدونکو موادو ډک ټرکونه وچول او بیا یې وسلوال برید وکړ. د پاکستان پوځ په یوه خبرپاڼه کې د خپلو 12 سرتیرو وژنه او د 23 زخمي کېدل منلي او زیاته کړې ده چې 14 بلوڅ وسلوال یې وژلي دي. پوځ په بنجګور او نوشکی کې انټرنیټ او موبایل ټلیفون خدمتونه بند کړي وو او خبریالانو ته یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړې، نو ځکه په آزاد ډول د مرګ ژوبلې تصدیق نشي کېدلی. خو دا د پاکستان په تاریخ کې د ازادۍ غوښتونکو بلوڅانو یو له ډیرو لویو بریدونو وګڼل کېږي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې بریدګر په افغانستان او هند کې د خپلو مشرانو سره په تماس کې وو، خو په آزاد ډول د دغه ادعا تایید نه دی شوی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.